مهرباني وکړي. څنګه چې له خې جوړې ګوره راځي یو خبره به کوو بلې خواته به نه ځو. زه در سره زیاتې خبرې نه کوم. زه تا د هر یو شي دلیل هر یو شي تا داسې کس راوچت کړی ته اوس صرف کیسې اوږدی ما ته ډېره غوسه راغله. زه درته وایم څه دا بس ما ته یې نه اوږدو ما ته کیسې نه اوږدو دونه ورسره اوږده کتاب دې زلیخا هغه د ورنه جوړ کړی دی پوه شوې هغه سره جواب نشته خو بس کوزې کا څه ته ورسره دونه هغه پاګل دی پاګل هغه به اوس پی ایچ ډي وي خو پاګل دی جواب ورسره نشته. مهرباني وکړه د زړه سره مهرباني وکړه قربان دې سه مهرباني سوال دې ته ما باندې لګو کا د تاسو په کتاب کې د زړه سره راځي تر ټولو معتبر کتاب دی ده الکافي. بیا مرآة العقول کې د تاسو لوی محدث علامه مجلسی د ته صحیح حدیث ویل ده چې کله دولسم امام راسي دا به د يهودو په شریعت باندې عمل کوي. ولی په قرآن عمل نه کوي ولی د نبی علیه السلام په شریعت باندې عمل نه کوي. زه دته ستا ولا کتابونه زه خپل نه در کوم ما ولا کې خود څه لیکلي دي هغه خو به تاسو وایي چې تا غلط دي. زه ستا ولا نه در کوم خو ما به میوټ کړئ نه غلطه خبره در سره نه کوم. غلطه تا نه دی کړی ته غلطی نه کوي دا ما واورېدلو تا برور ته تقریبا یو نیمه ګنټه شوه زه ناست یم غلطه درته نه کوم. بد اخلاق الفاظونه درته نه استعمالوم. ستا کتابونه دي صحیح ده که نه ابو داود تمریزی ابن مجاح مسند احمد ترمیزی صحیح شو کنه. زه دینه تا ته د دې سوال جواب در کوم څه تا ویلو چې امام مهدی علیه السلام څه کله راشي هغه به د یهودو په شریعت باندې کې کوي چلیږي مطلب صحیح شو کنه عمل کوي صحیح شو. ستا والا کتاب کې ده ستا والا کتاب کې ده ترمیزی کې صحیح شو کنه 2213 حدیث ته حدیث نمبر ده صحیح شو دی کې وګوره. صبر دا ترمذی ده راوخله بس کتاور کې ما سلام ده ستا سلام ده صحیح شو کنه 2213 ترمذی ها صبر 213 ها وام ولید 2213 د چینو خوندور کړي هلیز مریانو لا سم د سره خوندور کړي او جنا سری ویل مهرباني پاری صاحب د چینو مخلي شیطان ورته وای د شیطان نوم بزانه پرې دا وازه شیطان یا معیار پرې دا ما دی شی باندې مګه کو شیطان سره به شیطان وي انسان سره به انسان وي زناور سره به زناور اخلاق کوي او کبیا شیطان وی شیطانی سره به شیطانی هغه کې راخیږي کدا د انسان په جمع کې کم انسان وی هغه د انسان په جمع کې خبر یو کخه دي کې رسول الله صلی قال رسول الله المهد منا اهل البيت يصلح الله في الليل صحیح شولو دا 2213 ها د دې څه کم د تا خبر او کنه څه دی به امام مهدی علیه السلام به د یهودو یو منټ ما خو هم پرېګ دا وکنه ما خو پرېګ دا یو مخکې مې درته ویل سی وای روایت دی راوړی دا روایت تر و بس تا ته حدیث نمبر دیر کو تا ته هر یو شی دیر کو تا ته حدیث هم ویلو دا روایت بیا وای قال رسول الله قال رسول الله المهدي منا اهل البيت يصلح الله في الليل. خدای قسم کدا سوي دروغ دی قسم په خدای هم د کشانتی وی قسم زه درته کیمرا خول سوما کنه زه درته کیمرا خول سوما ته به ستر ته ما ته په سکرین خیزام د سکرین باندې خیمه بس خو وګسه کنه بس خو وګسه ما کیمرا غټه ما کا میوټ ما کا تا ته مې اول لوس کړې و ته میوټ بنه کوي نه دی میوټ کوي چې کله مې درته ویل چې وګسه بیا وګ نیسه چې کله مې درته ویل چې وګسه بیا وګ نیسه به دینه میوټ دا کوم کتاب ده سنن ترمذی روزه روخه تا بدل کړی دی خو نه داسې خو تا د دونه د څړ په دې لګولې دی یار د سعودیا او د يهودي جنټ یار تا خو اوس به چالو کېږي تا خو مخکې ویل زه بد اخلاقی نه کوم کی در سره نه کوم کنه خو ته خدا سے کس یای کنه او تابل مطلب حضرت داوود علیه او دي ظالم زو خو غوږ سکانه نو او غرق سي یو خبره غرق دی الله غرق شي غرقي کا غوږ دا مسلمانانو غوږ 2213 نمبر روایت راوړل کنه مسلمانانو 2213 ما دا مختصر راوړو مختصر غوږ نیسه ټول روایت درته خیمه مختصر چلاقی مکوه قال رسول الله چلاقی در نه کوم
چالاکی در سره نه کوم تا سره خدای دې ګونګای تا سره هم ترمذی کتاب دی خو ما درته وایم او خدای دې په دې خبر سره هم ترمذی دی تا سره هم اوس واکسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا واکسه حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمه حديث صحيح حسن صحيح ديك واي نبي عليه السلام واي دا دنیا به نزي مگر تر هغه سي یو سړی راسي د مال اهل بیت نبوي نوم بي د ما نوم وي په بل روایت کې راځي چې د پلار نوم به د ما د پلار د لاندې روایت کې تاسو وګورئ لاندې روایت کې 2201 نمبر روایت کې نبي عليه السلام واي يلي الرجل من اهل بيتي يواطي اسمه اسمي بیا په بل روایت کې راځي چې د پلار نوم به د ما د پلار نوم وي دا خو دي اهل پرې دا کنه تا خدا ویلو کنه صحیح شما ولیدو دا ستا کتاب دی یو منټ ترمذی تا سلام ترمذی دی ترمذی ما میوټ کا کنه خو مې واګسا یا خو سواوري دی یاري صبر واوري دی کنه ما خو واوري دی صبر زری دی خلاصه باندې په کړم حدیث یو منټ ما ستا حدیث هم ولیدو صبرال هم ترمذی دی صحیح دی حدیث هم سیم ټو سیم دی صحیح شو او تا څو ویلو بالکل دستا کتاب کې بالکل صحیح دی خو ما سره څه کم ترمذی دی د دې کتاب سره سیم ټو سیم ندی واورا امام مهدی علیه السلام تا ویلو کنه څنګه به د دجال پغت چلیږي کنه په شریعت باندې به چلیږي د يهودو دجال به کم زینه راځي صحیح شو کنه دجال ختمه به شو کوي دجال به سوق ختم کوي امام مهدی علیه السلام اور عیسی علیه السلام برازي عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام صحیح شو عیسی علیہ امام مهدی علیہ السلام به حضرت عیسی علیہ السلام ته وای دا به په منځو دریږي امام مهدی علیہ السلام به عیسی علیہ السلام ته وای یو من خبره پورا واوره کنه ما کوا کنه بوس خبري ما کوا خبره وره دوله وهم دي چیرې دربا دي چیرې خيزي د تا کتاب کې مهدی په یهودو سعودیا ولا کتابونه دي تا سره د يهودو کتابونه دي د تا په مذهب کې د تا مهدی په یهودو په شریعت عمل کوي دغه جواب راکړه دا روایتونه خو زما نه مس امام مهدی د اهل سنت دا برازي بیا به دجال راځي بیا به عیسی علیه السلام دا خو د اهل سنت مهدی دا څوک سمایک بندي کنه دا یاره ساره مسلمان هم نه دی مې کما بندا وکنه واورا اوس غلط دا پریږدي یوري پریږدي څوک اکثر دي دونه به څوک نو کنه فلتو خبرو باندې زه صحیح جواب در کوم باندې مې بندای ته اته کې باندې د بولې بیا نه بندولو تا پریږدي خدا پریږدي څه خبره دي ختمې شوې بیا باندې کې مسلمان ځانتا وای یاري صبر وکړه زه د پنې سم زه څنګه تا غلې هم د کشان دی بیا غلې یو لحظه او ابن ادم یو څوک کیږي یو څوک کیږي یو دوا کیږي یو دوا کیږي کنه دا لایف ګوري ریپورت کړل دا څوک سته یو مؤمن سته دی یو څوک کیږي یو دوا کیږي دوا کیږي خبرې دی وکړه فل خبرې دی وکړه بیا چې خبرې کوم دی ما جواب براکوي وعده دی دا بیا خو بچالو کیږي نه که سم صدر توایم خماته به ټیم راکې زه د هر سوال جواب د ستا کتابونو نه بدر کوم ورک صحیح ده تا ویلو کنه حضرت داود علیه السلام تا یو ماته اوس حدیث خو خیالو هغه تینکینګ تا ورته خیالو دلته په هیڅ باندې ګوګل کې هیڅ د داود علیه السلام د امام مهدی علیه السلام په باره کې هیڅ نه قران کې ذکر شته ده نه بل څه د اقوال زرین شته دي هغه کې داود علیه السلام امام مهدی علیه السلام په باره کې ذکر کړی وي تو اخ کا سره لګیا شو په دې ذکر صحیح شو او تا تم یو کیسه کوله تا سونه کتابونه څه دي تا سلام دی خو ځم در خپل کتابونه استا ولا کتابونه ما سلام دی زده ته کیمرا اوپن کوي شم تا ته خیای شم صحیح ده کنه استا کتابونه د وضح کوم د شي څنګه می دا د تر وبسلو ترمذی استا کتاب او ما کتاب دی کې ډېر غټ فرق دی استا ولا پرینټ شوی دی ما ولا پرینټ نه دی ما خپل اهل سنت ملګری دی ما مغې نه رغوخته دی صحیح شو کنه ما مغې نه دا تاریخ مسائل شولو صحیح بخاری شولو ترمذی شولو ابو داود ولا کم کتاب دی دا شولو مسند احمد شولو ټوټل میرا غوختی دي صحیح شو او امام څکلا دجال راشي دجال خاتمه به امام مهدی علیه السلام کوي صحیح شو او دی سره به امام مهدی علیه السلام سره به حضرت عیسی علیه السلام هم ور سره وي ٹھیک شو امام مهدی علیه السلام به هم ور سره وي او عیسی علیه السلام به می دی په پو درېږي په المنځ
حضرت عیسی علیه السلام څخه کم دی امام مهدی علیه السلام به حضرت عیسی علیه السلام ته وایي چې راشه ته جماعت وکړه ته صفه سالار شه د دې ګروپ د دغه ګروپ صحیح دی عیسی علیه السلام د هغه شي انکار وکړي او امام مهدی علیه السلام ته وایي چې ته صفه سالار صحیح شو ویلې چې دا د خدای سره نه راغلی دی دا شي صحیح شو کنه عیسی علیه السلام به امام مهدی علیه السلام ته وایي چې ته جماعت وکړه ته صفه سالار او امام مهدی علیه السلام سے دیږي کې تداوی کنه چې د يهودو په شریعت باندې به عمل کوي دیږي کې بیا عیسی علیه السلام څنګه امام مهدی علیه السلام سره ودرېږي دا خو دنیا هر کتاب کې شته د سنی کتاب کې هم شته تاسو غټ عالمان دی هغه هم دا تاریخ لیکل دي او زمونږ کوم عالمان دی هغه هم لیکل دي دی کې خود څنګه نشته دي او کدی کې ته بیا خپل کتابونه د پرینټ کړي نو بیا خو یار دنیا کې سیده د کشانته کنه سو انسان زد تا ته دي شي کې ډېر دنیا کې داسې کیسې ډېر کوي شمه تور نه کافر یو منټ تور نه کافر ظاهر دی شي او تام داسې کتابونه جوړ کړي دي چې زور نه کافر ته خو دلته ناشته 500,000 کسان دی ګوري 500,000 کسان دی ګوري هغه مخه کم او کته بالکل بشکه خبره بس ختم شي اوس وکس اوس همدغه څه وګراتونی سره کزه څه خوب درته یوړل مخه دوه درې ځلې بيدم سوم داسې بغ داسې خوبم راغله اوس وکسي ودی الله بنده عیسی علیه السلام ته لاړ شي عیسی علیه السلام په مهدی علیه السلام په سلمونز کوي عیسی علیه السلام دی الله جل وعلا پیغمبر او رسول ده نو مهدی علیه السلام په برازیل منځ بکوي او دا خصوصیت دی مهدی علیه السلام دی اهل سنت والجماعت ده اهل سنت والجماعت مهدی علیه السلام سراسي په اخیری زمانه کې نو بیا بد زکد نبی دی عیسی علیه السلام سرازي هغه به رسول الله په شریعت عمل کوي عیسی علیه السلام سرازي هغه به رسول الله په شریعت باندې عمل کوي دا تاسو کوم روایتونه ول دا تاسو ول يصلحه الله في ليله دا روایت صحیح ده اهل سنت والجماعت اهل سنت مهدی سراسي په یو شپه کې به الله اصلاح کړي خلافت باور کړي علم باور کړي پوهه باور کړي ترمذی کې سما کوم دا ټول روایت زما په دې کې تاسو ته ماته صحیح شو دا کې ساو کنه صبر ما خبره په دې نه ده تاسو سره مهدی دی اهل سنت برازي عیسی علیه السلام برازي دا صحیح دي دا زدر ته دا ټول صحیح دي د تا اصول کافی کتاب ته دی وګوره دا د تر ټولو معتبر کتاب ده کامره می لوی کړی مسلمانانو کامره می لوی کړی بارک الله فیکم مسلمانانو دا روایت ده دا کوم کتاب ده نمشته کدر سره الکافی د شیخ کلینی پاس ورته وګوره اول جلده صفحه سوده 290 ما نه جوړ کړی دا د تا کتاب د تا مکتبه د مدرسه الفقاهه د تا مکتبه ده د کافی کتاب دی اول جلد د شیخ کلینی سي خو ورته متوجي سي مسلمانانو تاسو وګوري باب راوړی ده وای باب فی الائمه انهم اذا ظهر امرهم دا وای باب د په بار د امامانو کې کله سی وای مهدی راخکاره سي حکمو بحکم داوود کلینی باب راوړی ده وای دای به حکم کوي په حکم دی داوود علیه السلام قاری صاحب محترم زموږ आवाज درځي لایف ولاړو هو قاری صاحب ولاړ اوس مهرباني تاسو دوباره وخی وګوریا وای حکمو بحکم داوود دای به حکم کوي د داوود علیه السلام په حکم باندې و آل داوود او په اولادی د داوود علیه السلام چې کوم شریعت او حکم په غو عمل کوي اول نمبر روایت راوړي اول نمبر روایت وګوره دې ځای ته وګوره على ابي عبد الله عليه السلام تقولي ابي جعفر لا امامنا دي روايه ده ابي عبد الله عليه السلام فقلت لابي عبد الله عليه السلام امام صالح عليه السلام امام باقر عليه السلام تمويل غوي ورست ثم قال ابي عبد الله عليه السلام ويل يا ابا عبيده اذا قام قائم كلا سيدي مهدي راسي آل محمد دي محمد عليه السلام حكم بحكم داود وسليمان حكم بحكم داود دي داود عليه السلام په حکم بعمل کوي وسليمان دي سليمان عليه السلام په حکم بعمل کوي وسراس زدي تا کتاب بل درته وخم زدا روایت صحیح صبر وک زما یو سوال دی ریزیکه یو دقیقه صبر یو منټ کنه ما یو سوال دی منځ کې یو سوال دی کنه روایت ته پرکړم وخت در کوم دا وګوره دا تا خبرې باندې ز پوښ ولا ما
دا مرآت العقول دا دلته راشه کنه خو بس پرېږده بس زه په پوه شولم کنه تا څه مقصد هغه باندې زه ورسېدم کنه ما سوال جواب راکړه بل سوال جواب راکړه تا مطلب دا دی امام مهدي علیه السلام راشي دغه کم نبی تا یاد کو کنه دی به دې ته تعلیم ورکړي هغه نه پس ته به امام مهدي علیه السلام سره عیسی علیه السلام ودرېږي کنه یعنی داود علیه السلام به ورته رازنده سي سلیمان علیه السلام به رازنده سي مهدي ته به تعلیم ورکړي دیت امام مهدي علیه السلام ته به تعلیم ورکړي یعنی مهدي علیه السلام جاهل ده نه پوهیږي لا دا ګوره کنه خدیجه کې تا ویلو کنه حضرت داود براشي او حضرت دی بر پاس سلیمان علیه السلام براشي او ګوره کنه خو ما سوال کوا کنه بیا دې حکم بکوي انسان حاکم دي عربي الفاظ وترجمه ځان په وکړه حکم بورکی بحكم داود دي داود عليه السلام لداود ولداس ندي ویلي سي بحكم محمد صلى الله عليه وسلم ولداس ندي ویلي دز څنګه ندي ویلي خبره وره دز مکه زه جواب در کوم کنه تا ویلو کنه صدا براشي د حضرت امام مهدي عليه السلام ته څور کی مطلب زده کب ورکی او اغنا پاس تب حضرت عیسی علیہ السلام بھی امام مهدی علیہ السلام سره ودري يا مسلمانانو عامو شيو واوريا دي تاسو مهدي جاهل ده لا داود عليه السلام ولا سليمان عليه السلام نبا علم زكيه يوم تاويلو كنا جاهل ده جاهل يوم صبر واورا صبر يوم ملت مكه جبنا خبرك خبر انا واوري وسوغسه لا دي شي خبر مهدي بهتر ده داود عليه السلام بهتر ده يا دقيقه داود عليه السلام بهتر ده مهدي بهتر ده مهدي بهتر ده داود عليه السلام داود علیہ السلام ولې څنګه نبی دی هغه نبی دی جواب واوره خدای د مردار خلو و دی وای زه درته وایم څه داود علیہ السلام نبی دی مهدی ورکه دغه مهدی سید يهودو په شریعت خبر واوره مردار خلو دی تا دی امام مردار خلو د سید يهودو په شریعت صحیح ده کنه خو ته واوره کنه واوره خبره خو واوره کنه جواب راکړه مهدی خبره به واوره ته سره مسلمان هم نه چې تا میوټ کړي ته مسلمان نه چې میوټ کړي ته هغه معلومه اوس په توهین شروع کوي قسم پلا وګ ولې نه چی ولې ډارې لا اله الا الله ولې ډارېږي رسول الله ولې ډارې قسم په خدای کا مسلمان وي سید هغه مسلمانان قسم دی کا مسلمان وي تا سما اول لاوس داو کو تا سره ما وداو کو تا ما سره وداو کو ته په خپل ودی نه ودرې ته بار نه کوي 2 دقیقې وخت مسلمانانو ورکو 2 دقیقې مسلمانانو ورکو مهدي عليه السلام ته کنزل ته بعد راټ ورته وایي ته خو غونیسه ولې تلوار ده خو غونیسه نه خو غونیسه دا خلک خبره پوه شي وګ نه نيسي دلته دی کوا کنه یار جاهل سره کینه جاهل سره بیس کې یا ور دي سړي زوی سره وګ نیسه بیا خبرې کوو دا سر سری تړه دغه څه یاري خبره سره واوري یو خبر سړي زوی یا ور سړي زوی دا خدای تستا دا دوستان دا لایف در سره شیر کړئ تاسو ودرې ګونګای سي چرته پر دې اچولې لکه جنریټر چالي چپسا تاسو مسلای باندې سم دي برابر کما وګ یو خبر اواز مستدر سره کنسته غرق چې غرق د خدای نرګس کړل انا ما کوا تختمې کوا بیا تختمې کوا یا دوستان دا لایف در سره خوندور کې هلز مریان لایف شیر 24 غنټه مې در سره ابراډ کې کینن یواري صبر وکړه 24 غنټه دې سړی زوی نه سي بندوي دا سي بندوي یار دې سړی زوی سي یار انسان سي یار انسان سي یو خبره ولا خبره لا غلام مهدي ده غلام دي هغه تخدل مهدي ده هغه تخدل مهدي ده غلام ده تخليا يو خبره يو خلي يو تمام تحت يو دې سړی زوی نسي انسان نسي په داسر سره تړه دغه سي تړه صح انفجار ورنه دی پسیم ټیم وتړلای سو ټیم ور پسې تړلای واګنانی سي نو دي سړی زوی نه خلق به څه پیږي سي واګنانی سي جواب نه لري جواب نه سي ویلای ما نه ما تم سامي برابر چې واګنانی اسمان بدر باندې وڅرخيږي
سم انسان سره خبرې ته غوږ ونیسه چې خلک هم پوه سي موږ هم پوه سو چې ته اوس څه وایې لکه جنریټر چالو یې ټرت ته پر دې اچولی لکه چیته یې خوا دې خوا لوځې اوس قاري صاحب لږ سړی سو ځه اوس یوه خبر یوه اوس یوه پرېږده اوس یې پرېږده بړی پرېږده یو خبره ملګرو پرېږدئ پرېږده ما به پرېږدې هغه نه پس ته زه تا واورم کنې زه هم نه واورم د سړي زوی نسي مې پرېږده ښځې ته بیا دا ستا اخلاق و که نه خپل اخلاق دې ښکاره کړه سعید صاحب اخر دې خپل اصلیت ښکاره کړه دا شایع به یې بیا به توهین نه کوي شایع به یې بیا خپل زندګي بالکل دا مې اوس ومنله دلته لایف نه ده سم دلته لایف سم وای بیا به ډېر فن کړی چې لایف ډېر فن کړی ابابیل راغله اوس مې توهین دې مو کړل دې موږ لخوا درته معافي ده توهین دې وکړل دا یوه خبر اوس یوه بیا د امام علي علیه السلام روی ته وګوره غوږ ونیسه قسم دې ته د ما شي ده د ما علي صاحب لایو ولاړ بکني سره تا ایمو په شریعت باندې عمل کوي ویل سنا یوه و انسانه مهدي دې 1200 کاله کېږي تښتېدلی قسم دې ته په ده باندې ښه کار وکړي د ما دا بله ښه کار ورباندې وکړي دغه مهدي دې تښتېدلی 1200 کاله کېږي سرداب کې پټ ده په غار کې ننوتلی مهدي دې تښتېدلی سرداب کې پټ ده دا 1.5 کال کېږي ټوله غاګان دې تښتېدلي دي 14 دا داسې دې برابر کړمه چې ځمکه او اسمان در باندې وڅرخېږي ډوزې ټولې درنه وباسم پته نشته چې څونه اډمنان په ده باندې مایک بندېدل سره په مایک بمبار ده سم پې داسې بمبار ده که نه داسې پرې بمبار ده چې سم د موټرې ډوزې ځینې وباسي دا اوس سپېډې دي که چپړه کوم لاس کې ورته نیولې ده دې ته ما غټ زنجیران ور اچولي دي اوس کار هم پلري اوس والله کې سم کې ما ګوته پر نیولې ده هغه مسه غوږ نیسي او که نه زړونه مو وروچول دي خلک دې ته ذوالجنا پنځم خپې قسم ور واچوي کېدای شي بیا ومني دغسې نه مني کاري صاحب ها یو دقیقه د تاري په امام علي قسم نیسي یوه خبره راځه وکړو که یې منې که امام علي منې یوه خبره یوه فقط یوه خبره صحیح ده ښه ماشاءالله سم شو څنګه دې ودا وکړه که نه بیا دې توهین شروع کړه بیا شروع سولې بیا شروع سولې هو تمیم صاحب ورزا جن قربانه کوم سم رب دې تاسو ته نجات درکړي ها یو اوس راځه بیرته یو توهین وکس ایمان سواه بیا چالو سوی یاره ښځه دا موږه یم لاړم تا خنزیر یې اواز بیا نه کسي بندلی قسم ته به تختې په خدای قسم دا ټول خبیثان ورباندې ریپورټونه وکړي چې ګروپونو ته ورسره ټچ ولې د دلته دا یو رالیږلی یوه صحیح ده په امام علي مې قسم درکړل زوی مړی امام علي هم نه مني په امام علي قسم هم نه مني بس سړی سو پرېږده اوس سړی کې ګورې په امام علي مې قسم ورکړو مالدې تا دې په امام علي قسم یې کوي منې یوه خبره و دې اوس لکه غالبا ښه اوس دې مایک خلاص کړه زه یوه خبره یوه صحیح ده پلیز یوه صحیح ده زه د امام علي قسم یې ومنل ماشاءالله د امام علي خاطر یې وکړه وقربان دي سم ما د امام علي علیه السلام خاطر ښه کومه ده علي صاحب هغه د لکسي بنده نه مکو سب مایک خلاص کړه راځي یوه زه وخت درکوم خو درته وایم خو غلطه خبره نه وکړه تا ته مې ویل چې ما د امام علي علیه السلام
په سر قسم درته وکړو په امامت مې درته قسم وکړو چې زه یوه در سره کوم خو تا ما سره اول کې قسم وکړو تا ته مې لوز درکو تا سره مې وعده وکړه زما به میوټ کوې نه تاسو زوز 1000 بار زه ستا تا میوټ کړله نو غوږ ونیسه چې بیا دې هېڅوک نه میوټ کوي والله که دې څوک ولې ستا موډیټران ته خو ولا دي 1400 کالو نه تاسو تختې ښه صحیح ده پرسو کې مو ته پورې معلومې دي که نه یاره صحیح ده که نه اوس غوږ ګوره د تا په کافي کتاب کې راغلي دي د تا په کافي کتاب کې تر ټولو معتبر کتاب ده او صحیح روایت ده چې کله د موږ مهدي راسي هغه به د داود علیه السلام په حکم او په آل د داود علیه السلام دغو په حکم باندې به عمل کوي ولې په قرآن عمل نه کوي ولې د رسول الله په شریعت عمل نه کوي آیات وخیا آیات لګ راته وخیا حدیث نمبر وخیا او کوم کتاب کې ده الکافي کامره مې خلاص الکافي رضا جان الله دې زړګي درته خوشاله کړي سره لنی الکافی آیت نمبر 100 ده دا د وزیر درته وخه صبر وکړه صبر وکړه آیات نه د روایت دی الله بنده آیات حدیث وایا کنه حدیث نمبر نه مې ته ویلو کنه الکافی کتاب دا اول جلد 319 صفحه ده جلد اول 319 نه 309 او وات یولس کنه وات یولس وات یا ندی و نیوی دی و نوی دی هاري سيد وات یولس سيد وات یولس و نوی زوتا یاره تکم پختو سيد وات یولس سيد ورتولي کا صفحه ورتولي کا 3961 وات یولس تبنه وای زه درته وایم اول درته زه وایم کنه غنه پاسته بیا ته وای ښه راځه دا اول صبر وکړه کنه خو اول درته زه وایم بیا به ته وایې کنه وات یولس شبز مره راویشه صبر وکړه زه درته ښیم ته وخه 300 وات یولس ښه دې کې لیکلي دي کنه یو منټ زه لګ ته پړاو کم کنه زه تا بیا وایم ښه محمد حسین ثانی او صاحب الامر کیمرا دی خلاص کړ کیمرا درته خلاص کما او کیمرا خلاص چې همدغه دیاړه ولې کداغه دراغله کنه یاره زه د کیمرا خلاصوم عزت ته دا هر یو شی مننه خیر اوسې مننه هر یو شی درته زه خیامه کنه زه د سره ثینکینګ په شانتي کار نه کوم چې تراشم او زه در نه وتختم لیونی زه به تا تختم ته به تختې نه اوپن کیږي یار ما ولا کیمرا غزنه تاسو سر نه غنه دی ودر زی ودرته دیږي کې لیکل دی کنه you will connect using audio only تخي اوپن کا کنه ما ولا کیمرا خطه ودر زی وګورم چې تاسو کیمرا څنګه خلاصيږي سبب او نه تا ول په دې پوښتنه بابل جان فالوور نه ستا فالوور کم دي نه خلاص یا مخ مخ در تخکاری هغه پړاو کا مخ کاری پرې دا واشه بس اندیزي کې ته ښه دیږي کې څه وایي ښه نسب امام مهدي عليه السلام صحیح شو کنه نسبوا امام مهدي عليه السلام وخلف صالح من ولد ابي محمد حسن بن علي وهو صاحب هذا الامر مطلب د دې ګور روایت دې ځای اول نمبر روایت په دې باب کې راوخلو او دې الله بنده دا باب عزت یاره کم یو ګورا کنه شفیع استاد تا کم حدیث ما ته ویلو خو هغه حدیث تا سره کتاب کې یو دی ما سره دیږي کې بل دی کنه زه تا ځکه وایم کافی راواخله بل کمره کافی دی کنه خو نه ما کمره خسته دی تا ته دا مې د کافی نه راواخستو صبر وکړه تو اوس مایک یې بند کړ زه مسلمانانو ته وضاحت وکړم مایک بند یو لحظه یو منټ خو ته خدي نو اوس دا سره کوم یو منټ خو ته حوال دي کې ګورا کنه نو شفیع استاد ګورا کری صبر ډاکټر جان نینوزه کمپیوټر ته ننوزه الکافي ورته ولیکه کمپیوټر ته ننوزه کمپیوټر نشته یار زه غریب انسان نه وایم ډاکټر ته وایم د مسلمانانو ته ښکارا کې چې څومره دروغجن لعنتی انسان چې دروغ وایي نه مرجم دې کلیس شبا واسطه سیسته مات خنسته مونږ تسته زه یو منټه مال کنزل ته ما نه دی کړی کنه کنزل بنه کوي ښا کنزل کګه کومه کنه بیا درته ځم خنزیر نه وایم بل دې دروغ دا اوس وایي کنه انده تا خو نستا کتاب دی کنه زه ستا کتاب نه درته خیمه الکافی ما کتاب دی خو ګوره کنه ستا الکافی ما الکافی کې فرق دی کنه زه د ستا کتابونه خیمه ستا ولا نه الکافی ځان ته پرېږدوه دا ما سره کم دی کنه تا ما ته څو حدیث نو ویلو دا بیرته وتړی نه سوا ووت یو لاس
را بیرته وتړئ. کافي وایي د تاسې ده کافي وایي د تا کتاب ده. کافي زما دی. دا ودرې زه بل ملګري ته وایم چې اوس یې هغه درته راوړی ته څومره دروغجن انسان یې. ما ته دې ویل وایي کافي راوښایه صفحه څو ده هغه مې درته وښودل ته اوس لاړلې بل کتاب درې منډه واخیستله. هې دې الله بنده دومره دروغجن خلق یاست په خدای قسم. ما ته دې ویل کتاب ها جلد نمبر راته وایي زه درته ګورم اول جلد 399 اول جلد نه نوزه کامره دې خلاص کړه زه درته ښیم. کامره ګوګل ته نه نوزه زه درته ښیم. الکافي ورته ولیکه کامره دې خلاص کړه. ښه کاري صاحب ګوګل ته نه نوزه ګوګل ته ګوګل کې ننوت یم کاري صاحب. ښه ورته ولیکه په عربي باندې الکافي عربي معنی ورته ولیکه او دا ټول مسلمانان یې وګوري دا ټول مسلمانان یې ولیکي ورته ولیکي کله چا سره دوه موبایل زه درته لیکم ننوځي الکافي جزء اول الکافي اول ورته ولیکي یا جیم اول چې تاسو ترې راوړئ اول جلد د هغه درې سوه ونیوي صفحې ته ننوځي ټول مسلمانان ورننوځي ټول. ما بابلم په داسې وخت کې تمیم صاحب رب مو سره لوړې کړه. رضا جان الله جل وعلا دې تاسو تعظیم قسم په خدای د اوس به بیا ویل وای کله بن سوی وای دا وګوره چې وتښتېدل د دې خو ټول عمر هم دغه دروغ زدي نه. کاري صاحب ما سره په انګریزي او په هغه کې روان دی عربي او انګریزي کې ما سره عربي کې راواخه کنه. کاري صاحب ما سره دې سره روان دی دلته مکتبه شی بند ده دې منګه تا ګورم کنه زه اوس تا ګورم ته ولګا راوړه آرام. ښه په دې کې اوس اول جلد درې ما بندو نه کوم خبرې نه کوم ما بندو ما میوټ چیغې مو وها آرام غږیږه خنزیر انسان ما بندو کنه بیا قصه خرابېږي توهین ما بندو کنه وسامسه چوپ سره نه کوم خبرې نه کوم بس راوړه زه درته ناست یم غلی یم کنه زه واورم. بل موبایل له چا سره سته دلته اوس له موږ سره دومره ډوډۍ خواره ناسي چې په یو کې ایمان او غیرت نه څه دغه مکتبه راواخلې راوړي تاسو ته مکتبې به ټولې اوس دروغ وغورځي ځم در سره ناست یم. تاسو سکرین ریکارډ شروع کړی دی کنه زم ته خیم نه الحمدلله زه دې تاسو سکرین ریکارډ ته ضرورت دغه سي جاهل سکرین ریکارډ ته ضرورت نه لرم خدای په فضل ښه په ټول عمر می ولا کې تاسو سکرین ریکارډ کړی په ټول عمر قسم سره درته وایم قسم سره ګور دا لاري کړه ډاکټر خو لاري چې ته تر اوسه مکتبه نه پیژنې دی الله بنده. کاري صاحب دلته موږ دې وطن کې بند ده دوی مکتبه بند ده پڑا لیکه صفحه څوم ده الکافي ننوځي موبایل دغه دلته د څه شي لپاره تاسو نه اساسه وا بابیله کاري صاحب ګورم به مرسته دې سره لار غلطه شي جلد اول غلطه شي ته نرسه دې کیمرا خلاص کړه چې تا په موبایل کې زه درته خلاص کړم دې تا په موبایل کې ته نرسه کیمرا دې خلاص کړه یا بل موبایل نه راسه عمر صاحب مهرباني تاسو نه باندې ما څنګه نه دی بند کیمرا زه خو دا دا کسان کوس کړه دا څوک دلته کیمرا نه خلاصي عمر جان ټول کوس کړه دا څوک سینه اخلي دا ټول کوس کړه. قاری صاحب عمر جان وای زیره اخلم دا نور بخته عمر ابن خطاب مهرباني قدرمن ښه دا څو ګوري زه دلته تاسو ته د بل کمپیوټر کار کړم په دې شکل نه نوځي. ښه اوس مثلا لسرنا ابتداء ورته وګوري تمیم صاحب تم راپورته سه دا وګوره نیم صاحب راپورته کړ نیم صاحب سره ستا دا اوس تاسو ځای ته وګوري د دې ځای ته وګوري زه ګوګل ته لاړم په دې ګوګل کې الکافي ورته ولیکي داسې اسانه الکافي کاري صاحب ما راوړل جزء اول اول چې ورته ولیکل درته را بس دلته وګوري مکتبې ته وګوري دا ده مکتبه مدرسه الفقاهه کاري صاحب دغه ده ښه دا څه شي ده هم دغه یو دا کومه چې دی واجب په داوود باندې دغه کوي عمل کوي دا ستا کتاب دی کنه خو ګور ستا کتاب دی دا خو الکافي نه دی دغه الکافي ده پرې دا وسړی الکافي دی صبر دا مسر الکافي شته کنه دیږي کې خو مسر دا شي نشته کوم دا غوګونی سره غوګونی سره لري کړه دلته وګوره دا وګوره مدرسه سمورته داس متوجه سمورته ګور زلا نه يمتل دلته مې شي ورته لیکلای ده الکافي واحد او الکافي واحد وګوره
الکافی مدرسه الفقاهه فقاه دا د وګوره کلیک می کړل ور باندې ایشو خبر وکړه سیده راسي دا راغلل اوس وګوره دا اول جلد زدلته څو صفحه ورته لیکم سم ورته متوجه سه د مسلمانان ټول وګوري صفحه سم ورته متوجه سه 393 انتقل مسلمانان وګوري سم ورته متوجه سه ګوري الکافی ویني کینه ویني وو قاری شیخ شیخ کولینی اول جلد 309 صفحه ده پاس مرته کتلای سي اول جلد 309 صفحه وګوریا باب في الائمه انهم اذا ظهر امرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينه اول نمبر روایت راوړی ده اول نمبر علي ابن ابراهيم د دې روایت په پای کې تاسو وګورئ ثم قال ابو جعفر عليه السلام ویل تمیم صاحب تاسو پیدا کړی د خسړی ته سدا ثم قال يا ابا عبيده اذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل البينه روایت خلاصيږي په دې ځای کې دوم نمبر روایت به شروع کیږي وګوره دا واخله کافی دا ګوره دا یو کتاب ده مسلمانانو ماته متوجه دا ما یو دا یو کمپیوټر ده دی خو تراسه دا بل کمپیوټر ده الکافی دی شیخ کولینی اول جلده 309 صفحه ده دا وګوره باب اول نمبر روایت تمیم صاحب کیمرا ورته غټ کړه دی تمیم صاحب کیمرا غټ کړه ورته وکس ورته ښکارا کړه تمیم صاحب محترم دي جوړ سره ښکارا کړه ورته کافی ورته ښکارا کړه لم جزء جلد ورته ښکارا کړه صفحه الکافی دی شیخ کولینی اول جلد 309 صفحه لاندې لاړ سره روایت ورته ښکارا کړه اول نمبر ده وګوره ورته سم سترګړې کړه باب فی الائمه دا ډېر مؤمنان مسلمانان اوس په خپل پیدا کړی دا ستنه سه پیدا کول د دې مشکل ده ښه زید قسم سره توایم کنه کدا کم شیطان سره واړولو قسم بدرته زو کما کنه کدا ما سره دیږي کی خدا تاسو سره کم کسان د شپږ سو کسانی ګوري کنه کدی کی یو قسم راوځي نو دا ما ومنه تا استغفر الله ایچا سره بداغه نه راوځي دا ستا کمپیوټر کې دی صرف دا موږ ته ګوګل کې نشته دا بل څوک راغلل دا تمیم په نامو پاسورد وګوره زه به خپل کیمرا بند کړم دا بل څوک راغلل صبر خو زیدر تر راوما کنه اوس دیږي کې ما کیمرا نه خپل خالص کیږي چې خلکو را تقاضا وکي دیرش کسه دوستان فالو کی دا کیمرې ولګي او ته وای او ته ما لک فالو کی دې ته وای کنه ته ما فالو کی دیرش کسه فالو کی کیمرې ولګي صبر ته کوسه په بل اکاونټ باندې راسه کیمرا دی پکې خلاصي نشته ما سره اکاونټونه نشته کنه څه وای خو زه بیا را ناستم کنه یا زه فالو کوم بیرته ان فالو کوم قاری سه دا دی بیرته ګوګل ته لاړ بیرته لسره ګوګل وو داسې لسره لاړ ورته ولیکه یو بل کس راولې یو بل کس زه نه پیژنم داسې یو کس راپورته سیه یو بل کس راځي قاری صاحب د دې ځکه نه خي مونږ سره ما سره دلته ایرر ویب سټ راځي د سره بم راځي ما ایرر نه راځي یار ایرر نه راځي دا کم پیج ته وایي کنه دی پیج باندې دلته یوز دي دی صفحه باندې او تاسو سره د کمپیوټر کې بل څه الله بنده اوس ودی الله بنده تو خود دسی یو کیمرا پیدا کړ سي زی تا ته درو خیم دي تا په موبایل کې زی د خپل مکتبه تا وګوره کتابخانه مدرسه الفقاهه دا د ایرانیانو دي شیو لوی مکتبه د په میډیا کې دي تاسو خپل هلته ورته وګوره کتابخانه دا د ایرانی مکتبه د ایرانی زما ما پریډا شو کنه اوس بیا به وایي چې داسې چل نه سړی باندې ایرانی مکتبه د الله باندې باندې نه یم خدا درته وایم کنه دا درته وایم چې د کم شیطان سره التر واوړي دا دلته ما سره نشتا دا څنګه ګوګل ده دومره خو کتاب کې کافي کتاب نه لري تاسو وایي د تام بخاری او مسلم او ترمذی کافي کتاب نه لري خو الکافی کتاب زدرته وایم کنه زدرته الکافی یادوم ما سره دیږي کې زدرته یو منټ خبره خو اورا کنه نو صبر نه ته ګوري قاری سه دای بل زید درته راوړل الکافی ارمان مهرباني تاسو راشته ارمان کوچه لری کړه ده ښه را دی وړل په اردو کې مرتراوله مسلمانانو چا سره په اردو کې څه په اردو کې ورتراولې سړي دې سړي په اردو کې چا سره ستا پیدا شو کاروان لاندې وي ما پیدا کو غرو چت کا
څوک وای کاروان مخکې مې راوچت دا که بیچارهګانو ته خپلې مکتبې نه دي معلومي. لا حول. ښه یو دقیقه زه بل کتاب ور وښیم، بل کتاب دا په کافي کې خو بغیر د بې نشي پیدا کولی. مرآت العقول ورته خبره واوره کریم صاحب، ما خبره واوره کنه. ته الکافي پرېږده، الکافي کې خو دلته ما سره یوز څه دي کنه، تا سره بل څه دي. ما سوچ دي چې کیمره نه اوپن کېږي تا ته مرآت العقول ولیکه بل کتاب خبره واوره پرېږده، خبره واوره. خو زه درته کوم زه درته اسانه کړم، زه به درته اسانه کړم. ستا کتابونه درته راواخلم څه پکې لیکلي دي، تا اهل سنت کتابونه ودې زړه سره دی. ما په ودې زړه سره خو ګوره ته خپل کتاب ما کتابونه ښیي. نو ګوره کنه بس ګوره د دې ټولو شپږ سوه مسلمانان دي که د ما په کتاب کې دا راته ثابته کړله چې مهدي علیه السلام به د یهودو په شریعت عمل کې زه دا اوس د سره شی کېږم. تا ته خو مې دا ثابته یاره د اولاد رسول څه یې کنه، رسول نه څه شو، د رسول خونې نه کورنۍ نه شو، هغه هیڅ کله د یهودو په هغه نشي چلی دی. دا کتاب د کافي دی پیدا شو په اردو کې همدغه دا کتاب دی. واوره دا کیسه واوره شفیع الله، خبره واوره شفیع الله، خبره واوره کنه. وسب دا وایه اردو کې وایه، اردو کې وسوایه دا ولیدو کنه. دا کم تا سره وځي دلته ما سره نشته، زه درته دغه وایم ما سره نشته. لا تا سره شي نشته، زه در سره منم نه. خو ته ما ته د دې خبرې جواب خوراکه کنه څه د اولاد رسول الله اولاد وي د رسول الله. ما سره کلا وسوله مکتبه، ما سره کلا وسوله څونه خبر څونه خلق نور پسې درته راواخلو چې ویې منې سو دا د تا کتاب ده تا روایت ده. تا موډیټر ما راخله کنه، زه به درته کسان راواخلم اهل سنت جماعت نه تعلق لري. دا سم هغه خو کم کمپیوټر کې کولاو دی، هغه د ویزې کې کولاو هغه د بل کس پسې راغلل. په خدای قسم که د اول ځل د چې ما لایف ته راځي وګوره بل کس ورته خلاص یاره شفیع الله خبره درته وکړم. شفیع الله خبره واوره، شفیع الله خبره غوږ نیسه څه چې انجای در پکې د چالو یې روایت هم نه منې، غوږ هم نه نیسي، غوږ نیسه خبره خو واوره کنه یاره. غوږ نیسه شپېته کسه دې سرګردانه کړي دي، غوږ هم نه نیسي، شپېته خو غوږ نیسه. ټول ګوګل کې یو رقم دی تا سره نسته نو ته به یې نه منې. څه درته وایم کسان دې ملاماته که زه دې چل ورخیم تاسو ناستې شپږ کسان. دا کاری صاحب زه چل دیویل باور چل درخیم. دا لاندې ما کمنټ وکړو کنه، دا لاندې ما کمنټ وکړو، دا پیسټ کا کاپی کا اور الته په ګوګل کې پیسټ کا. خاصه کمنټ کوم هغه وګوره، دا صرف پیسټ کا خپل هغه کې ګوګل کې دا پیسټ کا دا کوک دیجنا هغه کا کامره خلاصې څنګه باور ور باندې کوي. دا لا بوس بیا درته وای نسته و دا خو زبوس کامره خلاص کړي په یو لحظه کې مې ور باندې پیدا کول. دا تقیه یاره شفیع الله انباکس د خلاص کا زب سکرین شاٹ درواستم ما کنه کا زما کیمرا اوپن کیږي، بل موبایل راواخله بل چا نشته کنه، ما بل آی ډی نشته ده. زه خستا غونډه کې کس خو نه ما کنه یار څه بل چا خو به دی بل چا موبایل خو به وي ما زه یوازې یم کمرې کې، زه بهر وم یار، زه دلته کې نه یم. دا په دې ټولو کې کلاویږي، په دې ټولو کتابونو کې کلاویږي، دا ټول ویب سایټ راغله. دا ورته اسانه که ګوګل بیک لاړ شو، ګوګل ته لاړ شو، بیک شو اول ورته خشي دا ګوګل دی، ګوګل دی. دا مې کاپی پیسټ ک، دا مې سرچ ک، دا کتابخانه مدرسه فقاهه دی کې وګوره، دا کلیک مې ک دغه دراغی کاری صاحب دغه دا صفحه لاندې لیکلي، لاندې 319 صفحه، لاندې 300 دغه د پاسه کلی فی الائمه باب فی الائمه علیهم السلام انهم اذا ظهر امرهم. لاندې کوچنی خط باندې لیکلي وګوره، دا پاسه وګوره اول نمبر روایت راوړی علي ابن ابراهیم بده لا بنده به حکم داوود والد. اوس په ګوګل نکل په ټول مسلمانانو درته وکتل چې تا مهدی راسي د يهودو په شریعت باندې به عمل کوي. ولی په قرآن عمل نه کوي، ولی د رسول الله په شریعت عمل نه کوي. امام مهدی علیه السلام څخه کله راشي هغه به غلط نسل څخه کمی کنه ټوټل به ختم کې لکه د تک کم شی باندې لا خختای لګیای او د يهودو سره او ته خو ایجنټ د يهود صحیح شو، تاسو به ټول ختم کی. ته اوس یا داوود او سليمان براشي او د امام مهدی علیه السلام ته به حکم ورکی سه ته په دیشي اوس مطلب ما گمراه کوي یار ما په خبره نه ده پوها دا زدر دغه وایم کنه دا کم تم یار خو نه ته دیشي باندې او زندقه صد داوود او سليمان ناراضي وېټړه اوس یار وخت زری په سوال پوها کړم او د متعه پیداوارو سي تاسو په خبره نه پويږي وای ته وای سي داوود او سليمان براسي، داوود و سليمان ناراضي
د تا مهدي به د یهودو په شریعت کوم شریعت چې داود علیه السلام راوړی د یهودو ته کوم چې سلیمان علیه السلام راوړی یهودو ته د تا مهدي به په هغه شریعت عمل کوي. اوس پوه شولې که اوس هم نه یې پوه؟ اوس دې سر خلاص شو؟ نه یم پوه اوس یې پرېږدئ. لږ مې پرېږده که نه خو نه دا ستا موډیټر باندې خو لعنت وي که نه د حضرت عمر علیه السلام والا صحیح دی که نه څه دی دا د میوټ کول کوي دې باندې د عمر لعنت ما سوال یاري واوره ودې الله بنده د ما سوال خو یاري واوره د خدای خاطر وکړه د امام علي خاطر وکړه چې زه څه درته وایم خبره د امام علي علیه السلام ته مخ خلا په دې یاره زه ستا په خولې لعنت وي که نه څه ته د امام علي علیه السلام نوم اخلي د تا په هغه نرګس دې لعنت وي. اوس اوس تختې به نه اوس غوږ زه سوال څه درته کوم زه درته وایم چې د تا مهدي راسي د تا مهدي سي راسي غوږ ونیسه غوږ نه دې میوټ کوي غوږ ونیسه د تا مهدي سي راسي دای به د یهودیانو د داود علیه السلام په شریعت داود علیه السلام نه راځي ورته سلیمان نه راځي د تا کتاب وایي د تا د موږ مهدي سي راسي دغه مهدي به د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په شریعت باندې به عمل کوي. د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په شریعت به عمل کوي هغه نه ورته راژوندي کیږي. د تا کافي وایي د تا ابي عبدالله علیه السلام وایي اوس څه ضرورت ده چې د داود علیه السلام په شریعت عمل کوي ولی په قرآن عمل نه کوي ولی د رسول الله په شریعت عمل نه کوي. بیا ما ته وایي ته د یهودو ایجنټ د تا مهدي د یهودو ایجنټ ده د الله بنده زه رد در باندې کوم ته ما ته وایي ته ایجنټ د تا مهدي د یهودو په شریعت عمل کوي هغه ایجنټ نه ده او زه د تا مهدي ردوم زه د یهودو ایجنټ سوم. جواب راکړه د تا کتاب سر خلاص کړه د تا مهدي به د یهودو په شریعت چې داود علیه السلام راوړی سلیمان علیه السلام راوړی په دې شریعتونو به عمل کوي ولی په قرآن عمل نه کوي. مهرباني وکړه د دې جواب راکړه زر کوه اسکا او جواب ورکړه په کلاره آسان په آرام ته خو سره خبرې ما کوه چې ته میوټ کوې ته غول وخوره غول هغه ستې کار چې د ایمو دغه جواب در کوم ته د غول خورې که نه ما میوټ کوه تاسو کار دی چې د ایمامانو سوټي چې دی پاکي خبره اوره تاسو کار دی واوره که نه تا ته د یاره د عمر په سر قسم وي چې میوټ مې نه کې میوټ مې نه کې تا ته د عمر په سر قسم که ته عزت کوې ته منون کې وي که نه میوټ مې نه کې د عمر په سر قسم نه کوو دا شرک ده دا کفر ده شرک دی خو نه زه هم درته ناست یم که نه قسم خو غول خو خورې خو قسم نه کوي د خوړلې خورای اوس نور مخوره ځه نه د موږ والو تیم زړه سوی ده کار ملري د موږ والو تیم زړه سوی ده ودی الله ښه داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په شریعت باندې به د تاسو 12 امام ولی عمل کوي ولی په قرآن عمل نه کوي. جواب راکړه صبر وکړه او بس دوستان د لایو سره خوندور کې 500 کسان تاسو ته څه زر شریک نه دی پر کړل مریانو راوښ سي یا رب ترزا جان نیم صاحب او زبیر جان راته سره لړې کړې ټول مخلص مګری یا حي یا قیوم امين وبالله تاسو راوځ ډبل کی ګورا دیږي کې تا ویلو کنه دیږي کې زدر تاول اردو باندې پیږي ته یس اردو باندې انګلیش باندې پیږي انګلیش کې درته وایم که اردو باندې پیږي اردو کې درته وایم که سب کوم زبان کې پیږي درته وایم صحیح شو یس معنا معنی نه پیږي کار یس درته ویلې ودرېګا صحیح شو کنه حضرت مطلب دا وایي کنه ستا الکافی باندې आपने सवाल किया अलकाफी किताब से सही है हदीस नंबर 397 सफ़े नंबर दे सही है के बारे में पूछा है सही शुक्र नदी के सवाई ला युजद फी किताब अलकाफी और फी नुस शय मातबर हदीस सहीह यथबत अन इमाम अलैहिस्सलाम सयहकुम او يعمل بالشريعه داود عليه السلام لا يوجد نص دي باندې تو ګره کنه صدا کم تو وایي کنه خبر اوره داود عليه السلام یو خبر بس لا يوجد نص بس وس وګوري مسلمانانو د ما دا کیمرا غټه وس وګوري وس غوښ دا نه کوم د تیری لګیا ده مسلمانانو دا ما دي واګونیسا دا ما دي کافي کتاب راوړل الشيخ كليني ورته وګوري یا وایي صبر وکړه کفینه لګ مسلمانانو دې کتاب ته وګوري اوس دې کتاب ته وګوري دې کتاب ته دې الله خاطر وکړي
مسلمانانو دې ته وګورئ دا بل کتاب ده مرآة العقول علامه مجلسي وګورئ دا مرآة العقول ده وای یو صحیح خبره وای نسته اوس خوښ ټول مسلمانان دا علامه مجلسي ده دا څلورم جلد ده او دا 298 صفحه ده دې ځای ته وګورئ اول نمبر روایت مسلمانانو امغه باب راوړی ده باب في الائمه اذا ظهر امرهم حكموا بحكم داود وآل داود اول نمبر روایت ته وګورئ مسلمانانو وای نسته صحیح اول نمبر روایت الحديث الاول وقسا الحديث الاول حسن او موثق ايه دي الله بندل خپل کتاب نه خبر دومره شین د بیل دوم کتاب می درته وخودل سي حديث صحيح ده دتا محدثين واي مرآة العقول تلار تسترګرونی کورتا څلرم جلد ناره تكبير الله اكبر ولله الحمد تيو تكبير وايا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكبير وايا صبر يا صبر وکړه صبر یاري بنسه ايه مسلمانانو غټ چنجای دکی کېده خدای لري مسلمانانو ايه عام وشيو دغه سړی په اوله سر کې اقرار وکړي کې ونه کړل وای دا به د داوود علی السلام سليمان به ورته زنده کیږي او دته به تعلیم ورکوي و مولیدل کوم نه لیدل وو قادسه ايه دا خبره ته مو پام د کپام نه ده وای سليمان اوله سر کې و منل دا روایت وای سليمان او داوود چې رازوندي بسي او دته به تعلیم ورکړي اوس ګوره په اخر کې د دروغجنو د کذابینو دغه اوله خبره او اخیری خبره هیروي اوس بیا ویل لا یوجد خدا کوم ځای ته ورننه وتلی اوس لا یو مرآة العقول تدينا نفسه مرآة العقول كي بابي راوري اول نمبر روايه حديث حسن او صحيح وزبي وينسته باول سرك خدي ومن لسي دي تاسو مهدي جاهل ده تاسو خويس شي هغه تر ادم دغه بازي کله وخت سراسي تاسو پیان دی وای مهدي تر ټولو انبیا و بهتر ده کنه وای بار تاسو اوریدل دي دوی له اغاګانو نس امامان دولس امامان تر ټولو انبیا و بهتر دي وز دا مهدي سي تاسو بهتر ده اغا داود عليه السلام او سليمان عليه السلام سي بهتر ندي او غته ورتي لغنا علم زکوي اغا علم ورزکوي بیا دا داود عليه السلام او دغه سليمان عليه السلام سي علم ورزکوي د څه شي علم ورزکوي د يهوديت هغه سي د يهودو د لپاره کوم شریعتونه راغلي دي هغه ورزکوي ولداسنه کې سينه ولار سي د نبي عليه السلام خواته والله جل وعلا نبي عليه السلام ورته زنده کې او علم ورزکړي ها بالکل لارسه بل ورسته راسه د ټولو مسلمانانو په مخ کې دوه موبایلونه در سره راوړل د مخ دې موږ ته مره ښکارا کوه لیکن موږ ته ګوګل ښکارا کړ چې زه دې سترګې در خلاص کړم سترګې دې درونه کړم په خپل مکتبه دې خبر کړم بل موبایل راوړه بل موبایل چې هغه موبایل در سره وي او هغه موبایل کې ګوګل خلاص او وسی خلاص کړ کلیک انصاف در سره وي لیک غیرت در سره وي بل هغه سبسته کمیټه کړي راپورټ کړ بل هغه سب کده چې هغه به یو عقل لري راپورټ کړ دا قاری سب ته الله يهوديان وترالي غلي دي وز دي يهودو په شریعت باندې دي تاسو دولسم امام ولی په قران عملنا کوي ولی دي رسول الله په شریعت عملنا کوي یو بیا چالاقي وکړه لوي دا صحیح نه ده مسلمانانو دا کتاب تاسو وګورئ دا دي مجلسي دي لوی محدث ده بل کتاب مرآة العقول في شرح اخبار الرسول علامه مجلسي دغه کتاب نه دا اوسې درته خیم دا دي کافي کتابونه روایتونه درته خي چې دا صحیح ده یا صحیح نه ده وستاسي وګوري امغه باب راوړی دی وګوري باب في الائمه اول نمبر روایت وګوري علي ابن ابراهيم لاندې څه شی ورته لیکي وای الحديث الاول حسن او موثق يعني صحيح نمبر روایت ده وس په امدغه ځکه ته ورته وګوره انهم اذا ظهر امرهم حكموا بحكم داود وآل داود دي داود عليه السلام دي اولاديه یعنی دی یهودو په شریعت باندې با عمل کوي جواب راکړه خدای دی وکړه لسته خو جواب براکه جواب حدیث می دي تعالی کتابونه صحیح درته ثابت کړل دي تا محدثین وایي صحیح ده مرآة العقول دي ده او الکافی دي ده راځه په خیر مهرباني وکړه د مسلمانانو په مخ کې ثابت کړه اوله سر کې خو دی ومنل چې داوود علی السلام ورته زنده سي تعلیم به ورکړي خا مهرباني وکړه هغه خبر دی مې یروه ختم شو او دا څه د موډیټر ته دی وایا کنه سما به میوټ کینا صحیح شو کنه څنګه زدر تناستو موامر د داسې کې بواوري
په همدغه موضوع بلې خواته به نه ځي. 3 دقیقې وخت مې درکړه، په همدغه موقع به جواب ورکړې. اخوا 3 دقیقې پرېږده، زه تاته ناست یم ګنټو نه ته ماته 3 دقیقې ورک شه مړه. 3 دقیقې وخت مې درکو. زر که چالو شه. ختم که د وخت دی واسطه که زه درته ناست یم که نه قسم دی 24 غنټې به درته کښېنم زه تا ما نظرې ته 24 غنټې. ځه مهرباني مخکې ځه. جواب زه درته ښیم 4 زره امدي ستا ولا ترمذي کتاب نه زه درته ښیم ترمذي نه صحیح شو. جواب ورکړه بیا ترمذي ته لاړ شه. دی والا زه درته ښیم ته ټوله غلط وایې که نه. زه درته مکمل د دې غدر کوم. داود علیه السلام یو حدیث دی صحیح شو 4284 صحیح دی. داود علیه السلام څه وایي واوره. حدثنا احمد ابن ابراهيم حدثنا عبد الله ابن جعفر راكي حدثنا ابو المليح حسن ابن عمر عن زياد ابن بيان عن علي ابن نفيل عن سعيد ابن المسيب عن الام مسلمه قالت سمعت من رسول الله يقول يعني رسول الله ويدي طول نه وريدلي دي صحیح دی کنه. رسول الله وایي المهدي ګوره کنه ګوره سوال جواب ورکړه. حال داوود حدیث می درته ویل دی، حدیث نمبر ته راواړه کنه. حدیث می درته ویل 399 صفحه جلد اول کتاب کاپی داغه جواب ورکړه. حدیث کې دا ته وایي کنه المهدي من اطرتي من ولد فاطمه. تا ورته امام مهدي علیه السلام ته تاسو ویلو تا توهین وکړلو صحیح دی. المهدي من اطرتي من ولد فاطمه مطلب د فاطمه ګوره کنه. دا خپل مهدي راته ثابت کړو دی الله بنده. خو نه د تمدید نه دې ثابتوم کنه. دې نه زته د امام مهدي علیه السلام څخه کوم دی د تاسو نسل نه دی. په بل ځبه پوي کړم دا سړي بل ځبه پوي کړم. تاسو مهدي یو دقیقه راځه د مسلمانانو پوي سول بده باندې ټول مسلمانان پوها سول. تاسو مهدي مور پلار لري؟ یو منټ خبره جواب ورکړه. سوال په جواب بس. سوال په جواب. مهدي مور پلار لري؟ بهشکه لري. یو قسم یو منټ خبره خو واوره کنه. څوک دی مور څوک د پلار څوک د مهرباني دستا موډیټر مور پلار لري کنه لري موډیټر د څه کم دی. الحمدلله پلار عبدالودود خبر ته غوږ ونیسه چې زه خپل پلار ته تعریف کوم. صبر اوس غوږ ونیسه. علیه السلام د امام مهدي علیه ودي الله بنده خیر اوس خېږي مهدي مور دي څوک د پلار دي څوک د مهرباني وکړه. مې کوا کنه پرې مې وټ کوي. الله خو دې غر کا کنه چې غر دې کا السلام علیکم غرق شي غرق صحیح شو کنه. تاسو نوم یو اخستو ته په ول د امام مهدي علیه السلام د مور او د امام مهدي علیه السلام تاول سره نوم ما اخله خوندر سره نه کوي. وای دی الله بابا زندګ مور پلار څوک دی؟ تا اوس نوم واخیستو کنه. خو تا اوس نوم واخیستو کنه. نرجس مور دی صحیح شو کنه. دا لکه سره ویل نرجس خو نه ګوره خو نه تبا سوس بس لاړې کنه. خو نه تب دا چا چې الله دې کنه ګوره قرباني سم. اوس کوم ته څوک وایي چې محمد رسول الله مور پلار څوک خو نه زه درته وایم کنه چې تا اوس په دغه ګنده خولې باندې نوم واخیستو د مور. واخله څوک د موري واخلم نرجس صحیح شو کنه. یو کتاب راته یو کتاب نوم راته ودی الله ما میوټ کو دا موډیټر ته دی وای چې میوټ ما کوي کنه. زی واورم زستا ولا واورم بیا به واوري. خو وایي کوم کتاب ویل چې نرګس دی مهدي مور د کوم کتاب ویل دی مهرباني وکړه. یاره دا کوم کتاب ویل دی د تاسو ته دونه یادای کنه دونه یادای چې نرجس مور ده. یاره تاسو را بچړتا کتابو کې کنه 13 واخله کنه. ما ته خود خپل کتاب دلیل زتا ته در کوم کنه تی نه مانی ته خپل را واخله. د مسلمانانو ته ښکارا کړه چې نرګس بیبي د مهدي مور ده. ما د مسجد ته مهدي نه معلوم. خو نه یار زه خو درته وایم کنه. مسلمانانو دا اوس پوکړي د ما مهدي زنده نه ده. په اخیری زمانه کې برازي د پلار نوم عبدالله ده. د تاسو د مهدي نوم حسن العسکري ده. دا اول درواغ دي د ما سره د فرق ده.
د تا مهدي د محمد حسن العسکري زوی ده د حسن العسکري زوی ده د ما مهدي د محمد ابن عبد الله د عبد الله زوی ده د ما مهدي ته مرزه د ما مهدي زمکه او اسمان فرق لا تاثر اوس د تا مهدي تو وایي چې د نرګس بیبي صلوات الله وسلامه علیها زوی ده ګوره درود می مور باندې وویل اوس یو کتاب راوخیا دروغجن کتاب راوخیا چې د تا روایت کې راغلی وي چې هغه ویلي چې نرګس بیبي زوی درلودل او هغه زوی مهدي وو مهرباني وکړه سوال بیا وکړه کم کتاب نه دیتا ولا ستا ولا زی ستا کتابونه رو باسما خبره واوره تی ما کتابو باندې باور نه کوي زی ستا کتابونه رو باسما خو ته بیا تختی کنه یار تخت ما کنه د معنی کتاب نه راواسي چې نرګس د مهدي خو یار دا اوس مې هم د ترمذی نه رو باسلو کنه دلیلونه می ټول در ترمذی نه دیر کو ته ترمذی کتاب خو ایمان نه دی ترمذی زما کتاب دی او انسان ما خو انکار له ترمذی نه د کړي چې ترمذی کې د ما مهدي ده د نبی علی السلام زوی ده او انسان د نبی علیه السلام په اولاده کې د پلار نوم به څه شي وي عبد الله وي د تا د مهدي نوم د پلار حسن العسکري ده دا د اول فرق خو ته په فرق نه پوهیږي خو نه اول درته یو من خو ته غول خوري کنه زدت د دې شي هغه خو زدت د تاسو خوراک ده تاسو د دې شي هغه نه کوم زدت تراک د تاسو خوراک د ټول شپه ورځې په حسینیاتو کې مخوري په هر ځای کې دلته مې یاد و د مؤمنانو مدرسه د بل ځل یاد نه کې انا په داخله دی وهم چې بل ځل دی یاد ک خبيثه کوا کنه یار ښه اوس د نرګس مور دي څوک ما میوټ کوا د مهدي مور دي څوک د جواب راکړه بیا دې پرې تا سوال خدا نه و کنه ما ته خو پته دې څه سوکیو ته تا سوال خدا نه و ستا سوال خدا و مسلمانانو ته دلته ستا سوال خدا نه و کنه تا خو ویلو چې امام مهدي علیه السلام برزي سید خو هغه نسی هغه خو نه مني د تا مدرتوي چې د يهودو په شریعت به عمل کوي ولې د يهودو په شریعت ولې جواب نه راکوي خنم دې شی باندې زتا ته ستا کتابونه د دلیل در کوم چې تی نه مانې تا د دماغ کې نه کینی ستا دماغ کې سو ظلم درته ویلو سو ظلم درته ویلو تا ته ما آیات نه حدیث نمبر ما هم درته وخیلو حدیث دو ظلم درته وخیلو دو ظلم د سری دی اولاد ورکړي او انسان هغه ما د ما په ترمذی کې سی روایت ده هغه په اخیری زمانه کې مهدی راځي نبی علی السلام ما په اولاد کې دا مړه د ترمذی یاره خو ما کا کنه یاره شفیع الله خبر دا د متعی اولاد تر اوسه پوری په خپل کتاب زدر توام د تا مهدی کتاب یهودای خبر اورا د تا مهدی یهودای د يهودو په کتاب عمل کوي ولی جواب راکړه اری سے وہ مدګه زیته پاکستان په ځای کې کوئی کمه زه خو زه خبر او کوم شفیع الله خبر اورا تا ته وایم خبر اورم ما کې سره لګي واورا کاری سے تا ته وایي چې ته کوم مو اهل سنت نه کوم غراوړي غي مونږ خپل مهدی ده ستا مهدی دغه مور چې کومه نرګس ته دایره ته ثابته کستا کتابونه نه منه مې د سره داسې د تویسی روایت راوړه شابس مطلب تاسو مونږه مهدی چې کوم دغه کاری صاحب ته ویلو چې هغه بنومم تاسو غنه غوي پوښولې هغه به پلار نو مغه نو مرس تاسو مهدی نه بدل ده ته اوس د خپل مهدی مور او پلار ته ثابت کا خپل کتابونو نه ورته راوړه مونږ ولا نه اهلی سنت ولا اوس په پوښوي خبر اورا ستا مهدی شته ده ستا امام مهدی لري ته هغه به ورسته حساب وکړو به ورسته بحث وکړو خنم دا درته وایم ته د خپل امام مهدی ملري شته ده دوس نسته هغه به راځي په اخیره زمانه کې به پیدا کیږي مثال خو ستاسو دا د مور لري پلار لري دغه مور را روان دي شفیع الله ته مې وپېژندې یو منټ ته خو مې ولیدې زه دې نه یم لیدلی یو منټ خبره واوره که نه زه خو دې ګورم روزانه دې ګورم پوښتنه درنه وکړه د دې لاندې ملګري جواب ورکړه عادي مسلمان پوښتنه درنه وکړه جواب یې ورکړه پرېږده وه که نه خو نظر عمر جان عمر جان دغه پوښتنه بیا تکرار هم جنې وکړې دغه جواب درکړه زه خو بحث نه ورسره کوم مونږه مهدي ما ولا څه مونږ ته معلوم دی هغه زمونږه کار دی خپل مهدی مور او پلار ورته ثابت کا کاری صاحب ته نه دغه غواړي ثبوت غواړي ته ورته خپل کتابونه نه راوړه کتاب درته وایم خپل کتابونو نه خپل جواب ورکا مور ورته هغه کا ثابته کا روایت راوړه
کتاب کې دراته ثابت کړ چې د ما د مهدي مور نرګس دا یو روایت کې راغلی وي یو روایت کې چې تاسو ټول ور باندې اتفاق یو روایت کې مهرباني وکړه خلاص سو خبر زه د میډیام پرېږدم ټول شیان پرېږدم لاړم درنه ښه دا مسلمانانو ته باندې خدای په امان ځان تیار کړي غېږ درکوم ټول مسلمانانو ته غېږ درکوم بس نن له میډیا نه بعد زم فقط د یو روایت راړي نرګس زوی او مهدي مهرباني وکړه زه ته دی ولا حدیث راوړم او دا حدیث راوړه چې نرګس بیبي سلام الله علیها مهدي زوی ده او جنې پیدا شوی ده یو روایت یو روایت کنه خو ته خو هغه معنی نه غنه ته تختی کنه خو زه خطا ته یو بار درته متا غنه تختی دا تخ کار کړل جی به نه منم دا مسلمانان خو به ومني دا 500 کسان سیناستي دا خو به ومني مهرباني وکړه یو منټ ورک ماشاءالله لته ته سرچ کوي ماته به ټایم نه راکې ته کمپیوټر ته ناستې ماته به نه راکې څه زی وایم حدیث ته زره خلم کنه پګلې کا خو خلدي وګوره نیم ساعت واخله خو کتاب راوړ مهرباني وکړه یا رب الکافی کې هم شته دا حدیث صحیح ده کنه کافی کې شته د دی والا امام حسن عسکری علیه السلام او نرجس بیبي څوم جلد کوم کتاب جلد اول دی الکافی یو دقیقه الکافی جلد اول کې دی بس ته سرچ کا ورته هغه ځکه ولېګا کنه تا ته جلد کې راشي کنه ټوټل ډیټیل به تا راشي صفحه څومره ده صفحه د استاول ال تبوس یو صفحه وی دلته ما سره بل صفحه وی الفاظ یو وایي څه شی ویل په الفاظو کې څه شی دي دا تاسو چې کومه صفحه ده دا وایي ام دې درته وایم صبر وکړه قال امام صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام الامام القائم من ولد ابي محمد الحسن ابن علي العسكري دای پلار شو او نرجس بی مور شو څوک د روایت کې راغلی نرجس بی مور شو یو منټ خو زه درته مکمل د دی ولا اوس تفصیلی درته وایم کنه څه د دی مور سوک وا کوم دینوا کوم خاندان وا ټوټل درته زه اوس خیمه سجر نسب درته مکمل راو باسمه وای صحیح شو خود دا بس تر وباسم هم د تاسو کتابونه به زتای ما ولا پرې ما ولا ته نه مانی سي ته خپل کتاب راولو بس شابس مره هلا دا وسړی خپل کتاب نه وباسه ببیله ته ناس د شفیع الله یو غدي لګولې دی ماشاءالله وس لیک نروم شو او سری ګوره زه ته غلط روایت نه در کوم کنه زه ته صحیح روایت در کوم ته په غلط روایت وختای خو سړی شي نو در کوم ټوټل ته خو سړی یو خو ته وخایزه ثابت کړ اله نرګس بی مهدي مور د کوم روایت کې راغلی دی لزر کوه روایت می در کو نور صدر کما هغه خو د پلار راکو خنه پلار می هم دیر کو مور یا مور سره لیکلی دی کنه درته ویلو څ نرجس بیبي او د نرجس زده تاسو مکمل نسل رو باسم د امام حسن عسکری نسل خو تا پته ده کدام درته رو باسم الله واه 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 پته درته شته انا زری رو باس زر کو ها اغه څه کوم ده نرجس خاتون څه کوم ده صحیح ده بیزنطینی شهزادی وا بیزنطینی شهزادی روم نه نسلو صحیح شو کنه نصرانی و نه پاک دامن پارسا و معصومینو نوا معصوم هم سو صحیح شو نصرانی او بیا د وینځ غلام ده نه نصرانی نه و نصرانی تا ته چا ویل څه نصرانی د روم ونو د روم کې څوک مسلمانه و د روم کې څوک روم کې یو منټ مصر کې څوک څه حضرت یوسف علیه السلام یې التواستولو څوک روم کې هم د کسان روم کې هم غیر مسلمینو کنه مسلمان نه لاړو التا یعنی نرګس بیبي مسلمانه ووري ها څوک وایي سلام مسلمان نرجس نوم د څه دی نرجس نوم وګوره کنه څه نرجس چا کې يهودو کې خو نرجس نوم نشته نرګس ته انا خاصه نو ستا خو خود وایي څه ستا ته بس تا ته کې ته خپل ځان ته کمپیوټر پرینټ کړی دی ما ولا وره کنه کته دا پورا د استوای ما ولا نه مانی کنه دا غلطی ده کنه څه تخپل مانی زی ستا ولا غلط ثابتوم کنه کم ته یا غلط ته غلط ثابتوم کم صفحه ته ما تر کوي اغه نه ګوري وس غوښه بیا بس تختی سوالونه را تختی سوال جواب در سره بیا نه وازم نمیسی راشه ماما زوی دی لیوانای ده
احتیاط دیوانیانو سره هم سره ده خدای مسلمانانو دا المقالات والفرق د قومي کتاب ده هغه څه وایي دا ظالمان نه پوهېږم چې دا بیچارهګانې په څه شي خطا ایستلي دي دا بیچارهګانې په څه شي صیغه هغه کې ډېر خوند ده په څه شي باندې خطا ایستلي دي خمس بس نور په خدای کې هېڅ شي هم دا 2 شی ورپاتې دي غړت ده او خمس ده تاسې وګورئ د حسن العسکري علیه السلام اولاد نو هغه عقیم و هغه څه شي و هغه شنډ و خبره پوهېږي که نه پوهېږي و هغه شنډ و د 2 ساعته په اهل بیتو بحث وکړه چې اوس بسم الله شریف الحمد شریف ورته ووایي سوره اخلاص ورته ووایي قسم خدای ده که 2 ټکي تېري خیر دا الارشاد للمفید د مفید د دوی هغه ملا ده هغه ملا ده اوس ورته وکسي مسلمانانو درې دې ته به وکسو خو بیا آیت خو به باید دایم لاړ نشي چې دا سوره فاتحه خو یو آیت تېر کړي دا تمیم صاحب تا څه شي راخیستلی دي د نرجس قصې دی پکې هغه خو هغه نخاصه سره شپې کولې په یو ځای کې او هماغه خاینه دا وګوري الارشاد د شیخ مفید دې ته وګسه دا کتاب دا غټه کړی دا صفحه دا کومې خواته ده ما نه یو مخ اکاونټ ورک د کومې خواته دا د دې کس نوم څه شي دی د دې نوم راته واخلي د دې کس نوم څه شي دی دا قرص د شیطان مې پسانه خې دیول شیطان وګسه الارشاد د شیخ مفید دا شیخ مفید هغه کس چې دا 12 امامه او مذهب جوړ کړی ده بشک د 12 امامه او مذهب دا په دې دوم جیل کې په 314 صفحه کې څه وایي مسلمانانو وګوري وفات ابي محمد حسن ابن علي عليهم السلام د حسن العسکري علیه السلام خبره کوي وګوري مسلمانانو ټول ورته وګسي وګوري ټول ورته وګسي دې ځای ته وګسي کله چې دی وفات شول ودفن في البيت الذي دی په کور کې خښ بيت ابوه من دارهما دلته لاندې وګوري وعرف من انتظارهم له فلم يظهر ولده عليه السلام في حياته د اولاد نه د په ژوند کې ولا عرف الجمهور بعد وفاته او د ټولو شیو د هیڅ اولاد د لمر د وروسته مونږ لیدل او نه پی خبر سول ماشاءالله دی باړه چنار ولوس راځي دوی پی خبر دي او د وزن کې د اولاد نو دا یو خبر بل کتاب چې په درته وخه دا کتاب هم په سواوري الکافی په الکافی معتبر کتاب دی تا کې څه په اول جل 515 صفحه کې وای کله سي دای مرسو نو د هیڅ اولاد نو د میراث د ورور او د مور سره جدا کړل د مور او د ورور سره جدا کړل المقالات والفرق للقمي اغوي ولم يعرف له ولدا دي هيت اولاد نو ام دغس فرق الشيعة وتوفي ولم ير له اثر ولم يعرف له ولد دي اثر شاته باتينس ولا عقيم ودي اولادنا كده دي حسن العسكري عليه السلام تاسو دا مهدي لكم زي پسي وترل په دروغ سي دا به حسن العسكري دي اولادنا ولا سره تيوس مور راته ثابته موري څوک ده کوم کتاب لیدل سي د نرګس بيبي حسن المهدي عليه السلام پیدا سول هغه خو زه پوهېږم چې یهودي او نصراني د ستیله کتاب راوړي چې دا د روم یو شاهزادګي و د شاهزادګي زید روخه بیا به د خوا به د څنګه خرڅ سوله څنګه په پیسو واخیستله بیا له چا سره شپې کولې بیا په څه شکل باندې راورسي هغه نقل ماته معلوم ده هغه نقل ماته مکوه هغه بیا زه سبا ته کوم که خدای کول سیستم دې سرور باندې در خلاص کړم ښه اوس یو روایت راته وخی په کوم کتاب کې راغلی چې نرګس د مهدي مور ده زر کوه وای شیطان اوري خبره واورم تا کیسه کوم وکړه کنه صدا څنګه خرڅ شو دا څنګه خرڅ شو اوس به قسم میوټ نه کوي خطا ته د عمر قسم وي مونږ په الله قسم کوو هغه د مشرکینو عادت ته بیا غلط انسان کنه د غلط زوی څه بیا مې میوټ کې کنه څه ځکه خبرې کوم غلط زوی خو تاسې چې په تاس پیدا سوي یاستئ بس زه خو غلط یم خو تی واوره کنه ته مې صحیح کا کنه زه بس تا یاره ونیسم زه صحیح کوم قسم په خدای دې 13 دقیقه ته پاتې سي دسي به د سم سیده کوم چې دا د غندګي موږ نه درنور پته نشته عائشه به د جنگ احد کې او دغه کې خلکو تیار دې به ورکولې سینې نه تا ته پته نشته دي شي قبل داسې وای څه شو
ته د پړوچ کې منګل زوی د داسې وای اسانه کا څه ټیر لري منډه بسی وای اسانه بسی بیچاره اصل کې هم دغه ځای ته ځان تړلی اوس دی توهین وکړي او د زنديق زمانو عائشه رضی الله کله اولاد درلودل چې چاته شدي ور کړی او د بیا قل زمانو او د دین دښمنانو او د رسول الله دښمنانو دا وایي موږ اهل بیت منو دا وایي موږ اهل بیت منو د رسول الله بیبي الله اکبر شیطان ذلیل شو او دغه سی به ذلیل یاست ټول عمر نه د مهدی مور ثابتولی سي نه پلار ثابتولی سي د تا کتاب یو سوال می درنه کړی د سي هغه سوال چې تاسو مهدی د يهودو په شریعت عمل کوي ولی دا څوک ده سایلنٹ پای مهرباني مایک د خلاص سایلنٹ دا بل شپم راغلی وسی راسي ګونګای سي رضا جان سم درځنی پورته کړل خیر بل ورځ بیا راسه بیا کتابونه در سره راوړه کتابونه د خلاص کړه کله چې کتابونه وګوري او په کتابونو باندې فوه ګوري د خدای تاسو مسلمانانو کله چې یو نیم ساعت بحث موږ د سړي سره وکړل کنه یو ساعت ټیک یو نیم ساعت یو روایت مې ورته راوړی ده چې یار ترمذی ته لاړ سي بیا اوس دې الله بندزه تا خپل کتاب سي د تا مهدی د يهودو په شریعت عمل کوي دي چا ولی جواب ورسره و ترمذی کې راغلي دي ترمذی کې چې شراغلي ترمذی کې سم کله روایت راوخیست نبی عليه الصلاه والسلام وایي مهدی برازي دا به د مال اهل بیت نوي او د نوم به د مان نومي د پلار نومي د ما د پلار نومي نو دا ترمذی خو ته په دلیل کې راوړي د تا مذهب ټول درته دړي وړي کړل ته وایي د ما مهدی د حسن العسکري عليه السلام زوی او د ما په ترمذی کې راځي سنا مهدی به د عبد الله زوی د نبی عليه السلام نوم بي د او د پلار نومي د پلار نومي خو ته مذهب د تدړي وړي کړل نو معلومه خبر سو چې تا مهدی او د ما مهدی فرق لري نو کله چې فرق لري وز د تا مهدی چې د يهودو په شریعت عمل کوي ولې په قران عمل نه کوي دا د ټولو اغاګانو ته چیلنج ده تر سبا پوری تر بل ورځې پوری یو د نرسي و دی وایي چې دا روایت ضعیف ده ویلای نسی ذکر روایت صحیح ده درته ثابت بکړل په مرآت العقول کې محدثین وایي دا صحیح ده د دوی روایت هم دروغجن نسی ثابتولای کمزور یې نسی ثابتولای اوس به څه کوي د يهودو په شریعت باندې به ولې عمل کوي نو معلومه خبره ده چې تاسو د 12 امام يهودي ده او مسیحي ده او د مسیحي زوی ده ځکه نر سره ته ثابت یې کړی دی ولې په قران او د رسول الله په شریعت ولې عمل نه کوي د سړی زمن بدر نه جوړوم تاسو به د رسول الله دی بیان او د رسول الله د خبرونه مینن قصدن ام دې ته چمتو کړی و چې سترګې در خلاص کړم چې موږ دا په وسو طاقت کېستا موږ دا په وسو طاقت کېستا چې تاسو کتابونو نه داسي پرده پورته کړو ترڅو چې مو د صحابه او د رسول الله دی بیان او توهین نه پرې کې په خدای قسم کوم پرې داسې به در پسې داسې